کسارا گاڑا کڑی دال مر سپوږمۍ او ستوري رانا د باندې زیات د قرآن درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته د باندې زیات د قرآن د یو تورې رانا. سورة بقرة او 11 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مجاوتاسو په قرآن کریم کې په تیرو درسو کې دا خبره په تکراری ډول وکړله چې الله رب العزت منافقان او تاسو ته راوښودله. منافقان څوک وه؟ لس بد صفات قرآن کریم ذکر کړل. یو د هغو صفتو څخه دا و چې ایمان یې نه درلودی او خدع او فریب یې کوي، په زړه کې مرض درلودی او درواغ یې ویل او په مځکه کې فساد پیښوي او بل داسې و چې استهزاء او پسخند پرې کې و او بل دا و چې کله به د صحابه کرامو سره ملاقات کوي نو به ایمان ښکاره کوي او چې کله به خپلو باداران ته ولاړل ایمان به یې پټوي. او وروسته دا چې دوی الله رب العزت په خپله سرکشي کې سرګردانه کړله او په آخري کې دا وسول چې دغه انسانان تر ټولو غلط صفت په خپل ځانو کې دا لري چې دغه انسانانو د هدایت په مقابل کې گمراهي اختیار کړله. هدایت یې قربان کړي، پر سمه لار باندې روان نسوله، گمراهی تر هدایت او سمې لارې خوښه وه. نو لہذا الله په آخري کې وفرمایل فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نن الله رب العزت په قرآن کریم کې د منافقانو انسانانو دوا مثالونه ذکر کوي او قرآن کې چې مثالونه راځي دا خبره اوس لا واورئ. هغه د دې مقصد لپاره چې د انسانانو په خبره باندې ښه سر خلاصي، انسانان په خبره باندې ښه پوسي او انسانان د خبرې مغز ته ورشوسي. انسانان په خپل ځان کې هغه مثالونه چې د یو چا په باره کې راوړل سوي د هغو څخه ځان وساتي او که د نیکانو په باره کې راوړل سوي د هغو ځان مستحق جوړ کړي. نو الله رب العزت د منافقانو په باره کې اول مثال داسې فرمایي. مثلهم، د منافقانو مثال یا د دوی چې کوم حالت دی د دې مثال کمثل الذي استوقد نارا، په مثال د هغه چا دی، د دوی حال د هغه چا د حال سره برابر دی. استوقد چې یو څوک بلکې نارن اور شور ته متوجه سي. فلما اضاءت ما حوله، فلما نو کله چې اضاءت روشانه کی ما حوله د دغه انسان شاوخوا او چارپیره دغه اور روشانه کی، اور بل سو او انسان چې ناستی شاوخوا منطقه ویني. نو ذهب الله، نو الله رب العزت بوزي بنورهم د دغه منافقانو نور وترکهم او دوی پریږدي الله رب العزت فی ظلمات فتارکی کی لا یبصرون ویني نه. نو مثال څنګه سو؟ مفسرین دا فرمایي وای کله چې منافقینو هدایت پریښو دی گمراهی اختیار کړله او کله چې دوی صحیح سترګې قربان کړي پر اړندو سترګو باندې یعنی اسلام پریښو دی کفر اختیار کړي. دا مثال د هغه سړي دی لکه اور چې بل کړي ورته ناستي، د اور څخه استفاده کیږي. اور چې بل سو شاوخوا د دغه انسان چارپیره د دغه انسان رڼا ورکوي او منور سی، روښانه سی. نو په آخري کې الله رب العزت دغه اور مړک هم کی او دغه انسان روشنايي هم نشي ترلاسه کولای. نو خو اور بے فائدې سو. د دغه منافقانو دغه کارونه چې د هدایت پر ځای گمراهي اختیار کړله او د صحیح بنا پر ځای چې دی پسترګو یو څه لیدلی سوی د بنا پر ځای د بنای پر ځای اړوندواړی انتخاب کړي
دا مطلب دا سو چې دغه انسانانو په خپل تجارت کې ګټه ونه کړله او داسې مثال سو لکه انسان چې د اور څخه استفاده ونه کړل دوی د هدایت څخه استفاده نه وکړله لکه انسان چې د اور د رڼا څخه استفاده نسوي کولای همداسې دوی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او د قران عظیم شان څخه استفاده نسوي کولای دغه یو څوک پاتې سول منافقین په مدینه منوره کې لکه هغه څوک چې اور ته په دې انتظار ناست وي چې یا خو بدای توت کی یا خو بده تروناور کی او یا خو به له فائدہ ځینې پورته کی منافقان دغه سي خالی لاس پر میدان باندې پاتې سوله نه دنیا سمسول نه آخرت سمسو نه په دنیا کې تجارتي ګټه وکړل او په آخرت کې خو بيخي د تجارتي ګټې څخه دوی به برخې دي دا سی پر وچ ډاګ او وچ میدان باندې پاتې سول الله رب العزت د دوی په شان کې دغه مثال وای دلته څو خبرې نور واوري فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الله رب العزت ناڅاپه بوزي بنورهم د دوی نور ور ختم کی اوس پتیر لیکه کی خدا خبر راغلی د استوقد نار یو سړی اور بلکی دلته خو باید الله رب العزت داسې فرمایلی وای یا داسې راغلی وای چې ذهب الله بنارهم الله رب العزت په د دوی اور ختم کی او اور به ورمړ کی استفاده به دوی ځنیونه کی نو په اول سر کی اور دی او رسته نور دی نو مفسرین وایي علامه ابن قیم جوزی صاحب رحم الله تعالی فرمایي وایدا د قران کریم فصاحت او بلاغت ته چې اول وار اور ذکر دی ورسته نور ذکر دی د دې څخه مطلب دا دی چې ذره استفاده به د اسلام څخه ونه کی او لږ فائدہ به هم دی د دین څخه وانخلي او نه به دوی په خپل دنیا او آخرت کې د لږ فائدې سره مخامخ شي ځکه چې په اور کې رڼا پرته ده نو چې کله رڼا ختم سوله اور هم ختميږي نو چې اور ختم سو انسانان به فائدې پاتې سوله همدا شی و چې کله دوی د ځانو په باره کې دا اعلان وکړي فیصله وکړل چې موږ محمد نه منو صلی الله علیه وسلم یا داغه سره په چم او فریب گزاره کوو دغه دینی نور او اسلامی نور دی پر ځانو باندې ختم کړي الله رب العزت به برخې پاتې کړل بل خبره ذهب الله بنورهم الله رب العزت په بوزي بنورهم د دوی نور او رڼا وترکهم او دوی به پریږدي فی ظلمات په تاریکی کې لا یبصرون چې نه ویني پسترګو بیا شی لیدلای نسی اوس خبره دا ده چې نور یوې رڼا ته ویل کیږي بنورهم دلته چې نور لفظ راغلی دی ظلمات تاریکی ته ویل کیږي ظلمتون نه دی راغلی چې یو تاریکی بلکې د نور لفظ یوسو د ظلمات یا د تاریکیو لفظ د ډیرو تاریکی لپاره راغلی دی نو په دې کې کوم مقصد پروت دی مفسرین وایي داغه علامه ابن قیم جوزی صاحب رحم الله تعالی وایي نور څخه مراد حق طریقه ده او صراط مستقیم دی سملار ده سملار همیشه یوي حق یوازې یو وي او صراط مستقیم یو وي ظلمات د دې څخه کفر مراد دی په کفر کې همیشه غلطی طریقې وي بدی طریقې وي او د فسق او فجور طریقې وي همیشه انسان د ظلمات او تاریکی سره مخامخي ځکه نو کم انسان چې پر حق لار روان سي نو هغه به نور تر لاسه کی کم انسان چې پر کفر روان سو هغه به تاریکی تر لاسه کی تیارې به در لاسه کی یعنی یو تاریکانه بلکې په تاریکو کې به د ژوند ټوله تیریږي حکم انسان چې پر اسلام او پر دین او ایمان باندې روان سو پر قران ژوند برابر کړي د خپل ژوند څخه سي اسلامي ګټه پورته کړله دغه انسان به پر نور او پر سیده لار باندې وي بلکې د په ژوند کې به اصلا تاریکی رانسي نو معلومه ده سواله که انسان باطل لار ته نږدې کیږي هغه انسان د تاریکی سره مخامخ کیږي او که انسان د باطل لار څخه ځان نه ګرځوي نور ته ورنږدې کیږي حق ته ورنږدې کیږي دغه انسان د ناکامۍ څخه الله رب العزت ساتي صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم دغه انسانان غاڼه دي شي نه اوري ولی خو حق غوږونه دی نه لري یا خو غوږونه لري حق اوریدل نسی پکولای ظاهری د شکل او صورت د غوږو د دې پر بدنو باندې پاتې دي بوکمون دا کسان ګونګیان دي عمیون لاندې دي ګونګیان دا مطلب چې دوی حق خبره کولای نسی او لاندې دا مطلب چې دوی حق خبرې ته کتلای نسی حق خبرې ته وګوري مګر بیا هم د دوی سره څه سوالونه د دین او د اسلام په اړه کې پاتې وي نو الله رب العزت په دې خاطر باندې چې دوی د دین او اسلام څخه لري سول الله دا سزاګانی هم ورکړلې کانه کړله ګونګیان کړله او لاندې کړله فهم لا يرجعون نو دوی د خپل گمراهی او د خپل بدی لارې څخه نه راګرځي فهم لا يرجعون دوی د حق و طرف ته ناراضي دوی سمې لارې ته ناراضي
دوی دین نه خوښوي، بس په خپل تیاره او تاریکی کې به او په خپل باطل کې به په خپل باطل او بدکار کې به همیشه دوی سرګردانه او ډوب وي. دوهم مثال او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. یا د منافقینو مثال داسې دی او کصیب په مثال د هغه باران دی چې هغه باران څاڅکي د اسمان څخه را اوریږي او څاڅکي یو څه هم غټ وي. من السماء د باران د اسمان له طرف څخه وي، فيه په د باران کې ظلمات تاریکی وي، ورعد او تالند وي، وبرق او برېښنا وي. د برېښنا سرخونو الته څه ټکهاري هم وي او اوازونه هم وي. اوس که تاسو پام کړی وي کله کله وای دا د تور اوریځ رالل په ورځ کې تقریبا تاریکه سي. په دغه تاریکه کې چې د ورځې تاریکه ده اصلي د شپې تاریکه نه ده، په دې کې د درې رقمه شان په د باران کې پراته وي، کله تاریکه وي او کله بیا تالند وي او کله بیا برېښنا وي یا سره ګډي وډي وي. یجعلون نو دی کشیج دی اصابعهم خپل ګوتې د منافقین فی آذانهم په خپل غوږو کې من الصواعق د سختو او تندو اوازو په خاطر، حذر الموت د مرګ د بیرې په خاطر باندې، د دې وجه څخه چې دا سخت اوازونه دي او ټینګي تالند دي او سختي برېښناوي دي، پر دې بیریږي چې مرګ را ترانسي. نو د دې لپاره دوی په خپل وژو کې دا ګوتې کشیږي د دې لپاره چې دوی دغه ټکی څخه خوندي شي. والله او الله رب العزت محیط، د الله رب العزت علمیت او د الله رب العزت قدرت را چارپیره دی بالکافرین پر کافرانو باندې. یکاد البرق نږدې ده د برېښنا یختفو چې بوزي وتشتوي ابصارهم د منافقینو دیدونه او سترګي ور ختم کی. کلما اضاء لهم هر غړی چې باران منور کی او روشانه کی لهم د دوی لپاره یا د باران روشنايي د دوی لپاره پیدا کی مشو دی تک کوي فيه په درنا کی. و اذا اظلم عليهم او چې کله پر دی باندې تاریکاوي کی قام دوی ودرېږي. اوس نو تاسو توجه سي دغه باران چې د اسمان څخه را نازلېږي او تالندي او برېښناوي او تاریکی پکښې کیوي. د منافقینو مثال دغه باران په شان باندې دی. دوی د باران څخه د دې لپاره چې ټکه پر دی راونلويږي او یا مرګ ورته رانسي د علاج لپاره او د ځانو د حفاظت لپاره فقط دومره کداروي کی چې د ګوتو سرونه په غوږو کې کشیږي ترڅو دغه اوازونه دی وانوري او د مرګ څخه دی خوندي پاتې. اوس نو د دې مثال دغه باران په شان دی. دوی به هم دغه سکارونه کوله چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبري شروع کړلې نو مشرکین او منافقین او کفارو به انسانانو ته امر کوي چې تاسو خپل ګوتی په غوږو کې ونیسئ. نو فکر به داو چې زموږ هغه سملار د دوی په ذهن د دوی په رائے او نظر زموږ هغه سملار به د نبی د خبرو څخه سیره پاتې شي او د دوی به دا فکر وو چې کله د نبی خبرې په مشکې تاثیر ونه کړي نو موږ پر سملار باندې برابر هم سو. نو الله رب العزت دا فرمایله چې دغه منافقین چې په قران کریم کې الله رب العزت ذکر کړی دي مثال د هغه باران دی چې په کې هر رقمه تیارې او تالندي او برېښناوي پرتی وي، نو دوی د گمراهی او د هدایت څخه په دغه طریقه باندې ځانونه لري کړل او دا په دې خاطر باندې چې کله به دغه تالندي یا برېښنا دوی ته به یو څه رڼا ورکړل په تاریکه کې و دوی ته به یو څه رڼا ورکړل نو صفت التفاسیر ولا لیکل دي و یو قدم به واخس یا دوه قدمه به واخستل یا یو څه به تک وکي هغه چې به دارونه ختم سول بیا به ودرې. همدغه شی و چې په مدینه منوره کې د اسلامي طریقې په خپل ځانو کې نه راوستلې نو اسلام خورالی په اول سر کې دی په اسلام کې قدمونه وانه خستل الله رب العزت د کفر په تاریخي کې ډوب کړل. خو چې کله به یو څه رڼا ورته پیدا سول یو څه به سہولت د دوی سره وسو نو بیا به خوشاله سول. اما چې کله به سہولت نو د دی بیا په داخلو تاریخي کې اختوا او ډوب و. نو الله و فرمایله چې دغه انسانان خدا سی و چې باران پر دې دا تاثیر کولای شوی برېښنا او تالند پر دې دا تاثیر کولای شوی چې د دې څخه سترګې واخی او وړاندې کې مګر الله رب العزت دا کار بیا هم ونه کوي او نه الله رب العزت دوی وړاندې کړل. دا د دې لپاره چې دوی پر سم لار باندې برابر سي چې برابر نسول الله رب العزت د همیشه لپاره ژوند ورکي خو سربېرن خو په حقیقت کې د انسانان په تاریخي کې و. ولو شاء الله او کداله اراده سي وای لذهب نو خامخابه
ختم کړي وای الله رب العزت، استکړي وای بسمعهم د دوی اوریدل، و ابصارهم او د دوی نظرونه او سترګې، الله به غوږونه او د غوږو طاقت، او الله رب العزت به د دوی د سترګو څخه د سترګو طاقت ختم کړي وای، دوی به کاڼه وای او دوی به ړانده وای. ان الله بشک الله رب العزت علی کل شیء پر هر څه باندې قدیر زبردست قدرت لري او ډیر ښه طاقت ورسره دی. د قدیر ترجمه موږ او تاسو باید داسې وکړو، لفظ چې ما زبردست وایه یعنی ډیر ښه طاقت او قوت لري. یو قادر دی، د قادر مطلب دا دی چې الله رب العزت قادر ذاتی طاقت لري، خو قادر ترجمه هم په قدرت کون کې موږ کوو. اما چې کله قدیر ترازو د دې ترجمه داسې کوو چې الله رب العزت ډیر ښه طاقت لري، د په طاقت او قوت کې کمزوري ناراضي. نو ان الله علی کل شیء قدیر، الله رب العزت پر هر شي باندې قدرت لري. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. لا اله الا انت سبحانك رب اغفر وارحم وصلى الله تعالى